د لوی بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه د قاموس لیکنې د لړۍ 5م درس دی. نن د قاموس په فزیکي جوړښت باندې بحث کوو. د قاموس ډولونه د فزیکي جوړښت له مخې. قاموس د فزیکي جوړښت له پلوه په 3 ډوله دی. اول چاپي قاموس، دویم برېښنایي قاموسونه، دریم پرلیکه قاموسونه. راځو اول په چاپي قاموسونو بحث کوو. هغه قاموسونه دي چې د کاغذ پر مخ چاپېږي. په پښتو کې لکه دریاب قاموس، پښتو تشریحي قاموس، دا چاپي قاموسونه دي. پخوا وخت کې برېښنایي وسایل، الکترونیکي وسایل، انټرنیټ نه و، نو ټول قاموسونه پر کاغذ چاپېدل او خلکو استفاده ترې کوله. خو اوس هماغه چاپ قاموسونه را اخلو، له هغې نه برېښنایي قاموسونه یا قاموسونه پرلیک کوو. پښتو کې هم دغه کار شوی دی، ځکه چې د برېښنایي قاموسونو او پرلیک قاموسونو کارونه اسان. موږ کولی شو پرلیکه په یوه وخت کې څو قاموسونه هممهاله وکاروو، ښه استفاده ترې وکولی شو. په هر قاموس کې خپله کلمه وپلټو، ځکه چې ځینې اصطلاحات تخصصي وي. کله چې د یوې کلمې په اړه موږ پلټنه کوو، په تخصصي په اساس باندې یوه معنا لري او په عامه کارونه کې بېله معنا لري. نو هممهاله موږ کولی شو په یوه وخت کې په آنلاین شکل پرلیکه له څو قاموسونو نه استفاده وکړو. د یوې معنا په تشخیص کې ښه رول لري. دویم چې دی برېښنایي قاموسونه. هغه قاموسونه دي چې په الکترونیکي وسایل لکه کمپیوټر یا موبایل کې کارول کېږي. پښتو کې نمونې کمې دي چې ډکشنرۍ یا قاموسونه جوړ شوي چې په موبایل یا کمپیوټر کې وکارول شي، ولی په نورو ژبو کې دا ډېر عام دي. مثال یې راخلو، مثلا کیمبریج ډکشنري ده. کیمبریج ډکشنري ده سافت ډکشنري ده. په موبایل کې دا سافټویر دی، په موبایل کې انسټال شوی دی، ډېر په اسانۍ استفاده ترې کولی شو. مثلا د بوک کلمه ده سرچ کوئ، بوک. د دې ښه ځانګړنه دا ده چې کله موږ د یوې کلمې په تلفظ باندې نه پوهېږو، هلته یې اواز اورېدلی شو، دا کلمه څه ډول تلفظېږي. پښتو کې هم دغه کار ممکن دی چې باید وشي د یوې کلمې سم معیاري تلفظ کوم دی، څه ډول تلفظي، او خلک ښه استفاده ترې وکړو. او بله ځانګړنه دا ده چې په ډېر کم وخت کې موږ کولی شو یوه کلمه پیدا کړو، ولې په چاپ قاموسونو کې دا کلمه موږ ډېره په سختۍ پیدا کوو، که څه هم هغه د الفبا په ترتیب وي، خو وخت نیسي. ولې په سافت ډکشنري کې دا کار ډېر په اسانۍ کېږي. بل په چاپي قاموسونو کې دې لپاره چې حجم یې لوی نه شي، همانیزې کلمې یو بل ته ارجاع کوو. ولې په سافت ډکشنري کې حجم یې نه لویېږي، کراس ریفرنس ډېر نه کوو. کېدلی شو هره کلمه، هر همانیز هماغه تعریف ور واچوو، یو بل ته یې کراس ریفرنس نه کړو. حتی که کراس ریفرنس کوو، په یوه کلیک باندې څنګه کېږي، یو بل ته ورتللی شو ډېر په اسانۍ. خو چاپ قاموسونه بیا یې څه وخت ته ضرورت لري. دغه کارونه په چاپي قاموسونو کې هم ترسره کېږي، ځکه چې ډېر وخت چاپ قاموسونه برېښنایي شوي دي. دریم پرلیکه قاموسونه. هغه قاموسونه چې په انټرنیټي پاڼو خپاره شوي دي او آنلاین کار کوي. پښتو کې مثال دی قاموسونه ټکی قام. پښتو کې چې کوم چاپي قاموسونه دي د یوه کس لخوا دا راټول شوي دي، په آنلاین شکل یې خپاره کړي دي، آنلاین استفاده ترې کوي. همدغه ډول وژایاب دی، د فارسي ژبې کوم قاموسونه چې دي هغه یې ټول په آنلاین شکل خپاره کړي دي، په اسانۍ استفاده ترې کوي. مثلا راځو ګوګل ته، دا چې وخت ضایع نه شي. قاموسونه ټکی قام دلته شته دی. مثلا یوه کلمه دلته سرچوو، کتاب. کتاب مو سرچ کړه، انټرنیټ یې څه ضعیفه دی. راځو وژایاب ته. په وژایاب کې مثلا دلته هم کتاب سرچوو. مثلا کتاب مو چې سرچ کړه، کتاب دی په نوټیکي شکل یې ده، د دې لپاره نوشته کوم معناوې چې لري په دې کې راغلي. دلته تقریبا 26 قاموسونه دي، د ټول کومې معناوې چې راغلي ده ټول نه مو په ورته وخت کې استفاده کولی شو. کوم مترادفات لري یا د دې مترادف یې څه دي، نو د دې کارونه یې څه اسانه ده. یا په انګلیسي کې دا څه معنا لري. ښه، کتاب دلته موږ چې سرچ پسې کړی و پیدا کړی ده. قاموسونه ټکی قام کې ډېر قاموسونه دي. مثلا پښتو دریاب دی، پښتو تشریحي قاموس دی، پښتو زاهد قاموس دی. په ډېرو قاموسونو کې دا کلمه څنګه شوې پیدا شوې. په الماني پښتو کې مثلا پلوټو،
موږ راځو د کلمه په پښتو دریاب کې تقریبا چې موږ سرچ یې کړی د کتاب په نامه 150 کلمې پیدا شوي. نو د دې کارونه لږ هغه د دریاب وژایاب کارونه یې څه اسانه ده. راځو دلته نیکسټ ده. کتاب اوس پیدا شو. کتاب مونږه د چاپ شویو او لیکل شویو پاڼو مجموعه جمع کتابونه دا تعریف شو. دې کې سرچ یو څه وخت غواړي، ولې وژایاب غوندې که دا هم جوړ شي ډېر اسانه وي. یا مثلا په انګلیسي کې یو کلمه ده پلټو یو اکسفورډ ډکشنري ده بوک. بوک ناون دی book book تلفظ یې دی دا یې تعریف دی یا دا یې جملې دي. نور مثالونه او نورې کیسې هم لري. دا شو د قاموس درس. قاموس د فزیکي جوړښت له پلوه په دغو درې ډولونو باندې ویشل کیږي. له پاملرنې مو مننه. که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ په همدغه ایمیل ادرس په لومړۍ پاڼه کې لیکل شوی زموږ سره اړیکه ونیسئ.